والله یم د کډبې دغه ماران چې دي دغه کوچنیان هلکان چې دي دا زما زامن دي دغه ماران چې دي دا شاګردان ګرئ داسې ورته وګورئ هره که ماران را سره دي تاسې د خپله سیل وکړئ که راکړه دا ماران چې دي دا تور ماران دي دا کمزوري ماران دي په ټولو مارانو دي کمزوري ماران چې دي دا تور دي واخه درمه دا کې داسې پر غاړه راوځي چې ډېرېږه مه ځي دلته داسې ټینګ دا که نور هغه دا ماران دغه نور ماران راکړي مار چې دې ولیدی بسم الله باندې وکړه چې هره کم غټ مار یې ګیرې که د خپل وده تجربه که دا ماران چې دي ګوره دا جوړه ماران دي دواړه دا خړ سپېره ماران دي اوس به تاسو ته دا نور ماران را وکړه د نري کوچه ماران سورلیکي ماران راوه دا ماران او ما چې وده ورکړه د خپل وده د تجربه کې چې هره کم غټ مار یې ګرځي کې مار به یې ووایي لا تاثیر نشي باندې کولی زار یې باندې د اجازه لري او لړم چې دی هغه ودې غواړي داسې لړمان شته چې په درې ودې در وده لاندې کېږي داسې لړمان شته چې در اوویشت ودو پرې هم ځي اوواره الحمدلله شریفه اوواره کلوله شریفه دا یوه وده راځي کم وخت چې لړم در وده لاندې سو هغه خپل نیش کښته کړي بیا دې یو خاشه ور وي کې نیش غورځوئ خو نه دې راکړي وده دې پر وکړي کې نه غورځوئ باره دې بسم الله وکړي روا دې کړي راخې دا ماران راکوه او که دا جیت والا لنډۍ یا د سره لنډۍ یا دا ژړلمې د ریګو لنډۍ مه ګیروه هغه په یس کې راشي په یس کې کراله بیا تر وده وځي وده ګرم وي دل هغه راخې د ماران ورسره راخې داسې ورته وګورئ چې هره که مار وغواړي هغه شته راګیره کړي دا ورسره نیسئ دا ماران ورسره راخې دا ماران ورسره ګیروه داسې ورته وګورئ تاسې خپله سیل وکړئ چې هره که مار وغواړي هغه دلته شته د ودې مویمه ګټه دا ده چې یو مسلمان ستاسې د خولې څه ګټه واخلي هر مسلمان چې خزندې خوړلی یې که مار وهلی یې که لړم وهلی یې که غونډک وهلی یې وده کوه زما په لاسو کې بلا نه ځایږي دل هغه راښیه په لاس کې ونه د ودې مویمه ګټه دا ده چې یو مسلمان ستاسې د خولې څه ګټه واخلي د خناشین ولسوالي د زارجوت ولسوالي ماتخیل شنه جامع نارسراج هرات بایغز مرغاو ګنداو دورې تللی ایران د دراسپانه پورې ما ودې ورکړي دي چې ما اجازه ورکړه د خپل وده دې تجربه کې دا ماران چې زما سره راسره دي دا شاګردان ګرئ دا ټوله ماران دا شاګردان راوړي تاسو خو به خبر یې چې دا ماران ټول شاګردان دا مېلمه ته چې ما وده درکړه د ځان تعریف نه دی ښه د خپل وده دې تجربه کې او دغه پیلمداري چې هر چا ولیدله په نړۍ کې مسلمان یې هغه زما ورور دی زما سلامونه دې ور ورسېږي داسې ورته وګورئ ټوله ځوانان د دې مارانو سیل وکړئ او بل چې دی زه زارکاش هم یم که چېرې یو مسلمان یا مار خوړلی و یا لنډۍ خوړلی و یا بلې زار لړونکې خزندې خوړلی و در ما پرې دې راورسوي چې د الله د رضا دپاره زارکاږ یم یوه رکې نه زندیاخم واخه زلمی ګیرې د ودې مهمه ګټه دا ده چې یو مسلمان ستا چې د خولې څه ګټه واخلي هر مسلمان چېرې خزندې خوړلی یې باشه که مانا پر ده